ملګرو د پاکستان د کرکټ ټیم کپتان بابر اعظم ته د پاکستان ویرات کوهلی هم ویل کیږي که چیرته موږ د بابر اعظم پر ریکارډونو باندې یو نظر واچو نو همیشه راته د ویرات کوهلی سره په مقابله کې ښکاري او په زړه پورې بیټینګ ترسره کوي. نو ملګرو په نننۍ ویډیو کې به موږ د پاکستان د کرکټ ټیم کپتان بابر اعظم د ژوند په اړه معلومات درکړو. د ویډیو د پیلېدو نه مخکې ملګرو که چیرې تاسو د بابر اعظم مینوال یاست نو ویډیو حتما لایک کړئ او ملګرو ځینې خلک داسې هم وایي چې بابر اعظم د ویرات کوهلی څخه ښه بیټسمین دی. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ د مته لاندې په کمنټ کې ضرور ولیکئ. نو راځئ ویډیو شروع کوو. ملګرو بابر اعظم د 1994 میلادي کال د اکتوبر په 15مه په لاهور کې زیږېدلی دی. د ماشومتوب د لاهور په کوڅو او سړکونو کې د کرکټ په کولو سره تیر شو. د کلب لیول او فرست کلاس کرکټ د ډیرو لوبولو څخه وروسته دته د 2012 میلادي کال د 19 کلنو په نړیوال جام کې د پاکستان کرکټ ټیم کپتاني ورکړل شوه. بابر اعظم یو خوش اخلاقه خیلاسی توپ وهونکی دی. نوموړی د پاکستان په 15 کلنو 19 کلنو او 23 کلنو کرکټ ټیمونو کې لوبېدلی دی. له دې نه بغیر هغه د ګویانا امازون واریر، اسلام آباد یونایټډ، راولپنډي ریمز، کراچي کینګز او سمرسیټ ټیمونو لپاره هم لوبېدلی دی. ملګرو اوس د بابر اعظم د کیریر په اړه خبرې کوو. خو بابر اعظم باندې قسمت په 2015 میلادي کال کې مهربان شو کله چې پاکستان ته د زیمبابوې کرکټ ټیم په ټور باندې راغلی و او په لاهور کې یو ورځنۍ لوبه درلوده چې همدا لوبه د بابر اعظم لومړنۍ 50 اوریزه لوبه وه په کومه کې چې ډېر وروسته بیرته ښکته کړی شو. مګر د بابر اعظم اصلي استعداد هغه وخت څرګند شو کله چې په 2014 میلادي کال کې نوموړي د ویسټ انډیز په خلاف په متحده عربي اماراتو کې په زړه پورې سیلیزه جوړه کړه. هغه د 120 منډو په جوړولو سره نه یوازې خپل استعداد ښکاره کړ بلکې د لوبې غوره لوبغاړی هم شو. د همدغه سیریز په 2مه لوبه کې هم بابر اعظم زبردست بیټینګ ترسره کړ او یو ځل بیا یې د ویسټ انډیزي بالرانو په ټکولو سره 2مه سیلیزه ترسره کړه. د 2 پرلپسې سیلیزو جوړولو وروسته د بابر اعظم سره طلایي چانس و چې د 3 سیلیزو په هټریک سره ځان د هغه بیټسمنانو په لیست کې شامل کړي چې دغه ریکارډ ورسره دی. او کله چې په 3مه ورځنۍ لوبه کې هم بابر اعظم په 106 توپونو باندې 112 منډې جوړې کړې نو بابر د پاکستان دریم داسې بیټسمن شو چې د سیلیزو هټریک یې ترسره کړی دی. ملګرو د 3 پرلپسې سیلیزو جوړولو وروسته ځینې لوی ریکارډونه په خپله د بابر اعظم لاسته راغلل چې یو یې په 3 ورځنیو لوبو کې د 380 تر ټولو ډیرو منډو جوړول و. همدارنګه په 53 اوریزو لوبو کې د 350 څخه د زیاتو منډو جوړول و. په یو ورځنیو لوبو کې د ښه ځلیدو وروسته بابر اعظم د ویسټ انډیز په خلاف په 2014 میلادي کال کې د اکتوبر په 14مه ټیسټ لوبې ته ښکته شو. د یو شپه ورځنی ټیسټ میچ و. نوموړي نه یوازې د خپل لومړني ټیسټ میچ په لومړي انینګز کې نه 60 منډې جوړې کړې بلکې د شپې او ورځې د ټیسټ میچ په ډیبیوټ لوبه کې لومړنۍ 50 منډې جوړونکی بیټسمین شو. ملګرو په 19 جنوري 2018 کې د استرالیا په خلاف د سیریز په 3مه لوبه کې د ډیرو منډو جوړونکی جاینټ پلیئر هم ونومول شو. نوموړي دغه لاسته راوړنه په خپله 21مه لوبه کې ترلاسه کړه. استرالیا ته له غوره ماتې ورکولو وروسته کله چې اظهر علي اوډیای کرکټ پرېښود او سرفراز احمد د یو ورځنیو لوبو کپتان وټاکل شو نو بابر اعظم د خپلو بهترینو لوبو د ترسره کولو په وجه وایس کپتان وټاکل شو. نوموړي تر اوسه پورې د پاکستان لپاره 92 یو ورځنۍ 98 شل ورځې او 42 ټیسټ لوبې ترسره کړې دي. بابر اعظم د 42 ټیسټ لوبو په لوبولو سره 40 بیټینګ ایوریج لري. همدارنګه په شل ورځو او 50 ورځو لوبو کې هم ښه ایوریج لري. هغه په 92 ورځنیو لوبو کې 4640 منډې په 50 ایوریج سره جوړې کړې دي په کوم کې چې 18 سیلیزې او 22 نیمه سیلیزې شاملې دي او های سکور یې 150 دی. ملګرو د ښه ځلیدو په وجه ډېری خلک له بابر اعظم څخه متاثره دي. همدارنګه د پاکستان کرکټ ټیم د نړیوال جام پای لوبې ته ورسوو. تاسې هم د بابر اعظم له کپتانۍ څخه خوښ یې نو همدا اوس ویډیو لایک کړئ. ملګرو ځینې خلک داسې هم وایي چې بابر اعظم له روهیت شرما څخه هم ښه بیټسمین دی. تاسو د دې په باره کې څه وایئ ماته لاندې په کمنټ کې ولیکئ. ملګرو اوس به د بابر اعظم کورنۍ در وپېژنو. د بابر اعظم د پلار نوم دی اعظم صدیقي. د مور نوم یې په انټرنیټ کې نه دی اپلوډ شوی. دی 2 ورونه او یوه خور لري. د کومو نومونه چې دي سفیر اعظم، فیصل اعظم او فاریا اعظم.
ملګرو بابر اعظم د خپلې تره لور حمیزه مختار سره واده کړی دی. ملګرو اوس به د بابر اعظم د معاش په اړه خبرې وکړو. نوموړی خپل معاش د کرکټ لوبو څخه ترلاسه کوي او میاشتنۍ تنخواه یې 15 لکه روپۍ ده او په پاکستان کې د یو برند د تایید لپاره 1 کروڑ روپۍ اخلي. ملګرو اوس به د بابر اعظم سرمایه درښکاره کړو. د 2022 کال له مخې د بابر اعظم سرمایه 10 کروڑه ده. ملګرو اوس به د بابر اعظم عصري کور دروښیو. بابر اعظم د خپلې کورنۍ سره یو ځای د لاهور په یو عصري کور کې اوسیږي. د په کور کې باغچه، یو لوی پارکینګ، 7 د خوب کوټې، 15 تشنابونه او یو سینما هال موجود دی. د ټول کور قیمت یې 10 کروڑه روپۍ دی او په دغه انځورونو کې د کور ښکلا لیدلی شئ. ملګرو اوس به د بابر اعظم د موټرو په مجموعې باندې نظر واچوو. له بابر سره یو آډي Q7 دی چې په پاکستان کې قیمت 4 کروڑه روپۍ دی. د دې نه علاوه د بابر اعظم سره یو BMW RR موټر سایکل هم موجود دی چې قیمت یې 3.4 کروڑه دی. همدارنګه له ده سره یو آډي R8 هم شتون لري چې قیمت یې 4 کروڑه دی. له بابر اعظم سره یو ټویوټا انووا هم شته چې قیمت یې 23 لکه روپۍ دی او په اخر کې ورسره مرسیډیز بنز C کلاس هم شتون لري چې قیمت یې 4 لکه روپۍ دی. ملګرو دا و د بابر اعظم د ژوند په باره کې معلوماتي ویډیو. که تاسو د بابر اعظم مینوال یاست نو ویډیو لایک او د خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ او په کمنټ کې دا هم راته ووایئ چې راتلونکي ویډیو د کوم کرکټر په باره کې غواړئ.